السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. له وزیر اعظم شهباز شریف سره د حافظ ولیعهد شیخ خالد بن محمد بن زیاد ال نهیان ولیدل. دواړو مخمورو د ورورګلوۍ و اړیکو ته د نورې پیاوړتیا ورکولو د پخې ارادې څرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریلوې لاین منصوبه ډېره په زړه پورې منصوبه ده چې وګوادر حافظوي پورټونو ته به یې ګټه ورسیږي. موږ هڅه کوو چې شی اړیکې په اقتصادي شراکتداري واړو چې د کامیابه سرمایه‌کارۍ لپاره ترسره سوي چارې او مرستې یې ښکاره مثال دی. ولیعهد شیخ خالد بن محمد بن زیاد ال نهیان پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د ملاتړ ساتلو غبرګون وکړی. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي ویلي دي چې په بلوچستان کې د لوکل ګورنمنت نظام مضبوط او بااختیاره جوړولو لپاره حکومت کوټلې ګامونه اخلي چې ولس ته د بنیادي اسانتیاو ښه ورکول یقیني جوړ کړل شي. د دې خیالاتو څرګندونه هغه لوکل ګورنمنت کانفرنس ته وینا په کولو وکړه. وزیر اعلی وویل چې موږ د مقامي حکومتونو په پوندو کې د 33,000 عرب کالدارو پورې زیاتوب کړی دی چې طریقاتي منصوبې مکمل کړل شي. هغه وویل چې د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې تعلیمي معیار ښه جوړولو لپاره حکومت د یو منظم کړنلاره لاندې کار کوي. د دې مقصد لپاره د بېنظیر سکالرشپ پروګرام پیل کول شوی دی. د بلوچستان له ګورنر جعفر خان مندوخیل سره د خوراک صوبایي وزیر نور محمد دومړ په ګورنر هاوس کوټه کې ولیدل. پر دا مهال یې د ګډې دلچسپۍ پر چارو سربیره د محکمه خوراک د مجموعي کارکردګي په هکله هم معلومات ورکړل. د بلوچستان چیف سکریټري شکیل قادر خان و کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو ته وینا وکړه. هغه زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ولس د ښېګړې لپاره ګوټلې ګامونه اخلي. ټول افسرانو ته پکار ده چې د ولسي خدمات په ښه توګه ترسره کړي. د غونډې پر مهال په روژه مبارکه کې د ارزانه بازارونو لګولو په ملتیا په نورو چارو باندې هم غور وکړل شو. چیف سکریټري و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته د روژې مبارکې په میاشت کې د ارزانه بازارونو په باوري توګه د لګولو هدایت وکړي. هغه ویل چې په ارزانه بازارونو کې د اړتیا وړ ټول شیان پکار دي او پکار ده چې ټول ډیپټي کمشنران په خپل جلو کې د خوراک او څښاک د شیانو پر بیو باندې نظر وساتي چې دکانداران د سرکار لخوا د ټاکلې نرخنامې په رڼا کې ولس ته سودا ورکړي. د بلوچستان اسمبلۍ غونډه د سپیکر کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اڅکزي په مشرۍ کې وسوه. د غونډې پر مهال د صوبایي اسمبلۍ و مخنی غړي ارواښاد طاهر محمود خان ته پیرزوینې وړاندې کولو لپاره د غمرازۍ قرارداد وړاندې او منظور کړل شو. قرارداد د صوبایي اسمبلۍ غړي شاهد رحوب وړاندې کولو سره ارواښاد طاهر محمود خان ته د صوبې لپاره په زړه پورې خدمتونو باندې پیرزوینې وړاندې کړې. په ایوان کې د ارواښاد لپاره د پاتې دعا وکړل شوه. وروسته د اسمبلۍ غونډه تر 28 فروری ماپښین 3 بجې پورې وځنډول شوه. د بلوچستان پولیس د آی جي معظم جان انصاري سره پاکستان کې د نیدرلند سفیري میرمن هني ډي وارایس د سی پی او په دفتر کې ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د یو بل د خوښي پر چارو باندې په تفصیل سره خبرې وسوې. په دې موقع باندې و یو بل ته یادګاري شیلډونه هم وړاندې کړل شو. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه او پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازه د لوی الله په امان.